د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر اومل پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر په رسمي بلنه تهران کې د فلسطین د قضیې په تړاو مشورتي سیاسي کنفرانس کې ګډون وکړ او په یاد کنفرانس کې د فلسطین د قضیې په تړاو د افغانستان اسلامي امارت دریځ څرګند کړ. این تلاش ها باید تا زمانی ادامه یابد که مسئله فلسطین به حل دائمی و عادلانه برسد. راه حلی که در نتیجه آن مردم فلسطین دارای دولتی شوند که در سرزمین تاریخی فلسطین به وجود بیاید. امارت اسلامی افغانستان در محدوده تواناییش آماده همراهی جهان اسلام در این امر انسانی و اسلامی می باشد. د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د خپل سفر په لړ کې د خپل ایرانی سیال ښاغلي حسین امیر عبداللهیان په ګډون د خراسان رضوي ولایت له والي په تهران کې د افغانستان لوی سفارت سرپرست په مشهد کې د افغان جنرال قونسل ګډې سوداګرۍ خونې له مسؤلینو د دواړو هیوادونو له تجارانو او هلته میشتو افغانانو سره هم کتلي او په اړوند سیاسي اقتصادي تجارتي ترانزیتي بازار موندنې د مهاجرینو د ستونزو په حل او ورته نورو مسایلو یې خبرې کړي. د مرغومي یا جدي شپږمه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ ده د یاد ورځې د غندنې په پار جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال د بهرنیو چارو وزیر ویلي د جدي په شپږمه هغه پرچمیان د ببر کارمل په مسیرې چې په شوروي کې اوسېدل د شوروي ځواکونو په ملګرتیا رالو په افغانستان یرغل وکړو. 9 کاله شورویانو په افغانستان کې تیر کړو. 9 کاله بعد شکست وخوړ او د حیرتانو د پل له لارې بیرته ووتل. د شوروي له شکست وروسته د امریکا او د ناټو شکست الله تعالی د ملت ته ورنصیب کو. اوس په کار دا ده چې د دې قربانیو ساتنه وشي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې د قزاقستان سفیر ښاغلي علیم خان یسین ګلیدیف کتلي. ښاغلي سفیر د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت په استازولۍ خبر ورکړ چې د قزاقستان سترې محکمې د افغانستان اسلامي امارت رسما د هغې تحریم شوو ګروپونو له لیسته وویست چې دوی پرې په خپله خاوره کې د فعالیت بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي امیر خان متقي د قزاقستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته خنډونو له منځه وړلو په برخه کې عملي اقداماتو ته مخه کړې. په افغانستان کې د یونما پخواني مشر ښاغلي تدامیچي یاماماتو او ورسره مل پلاوي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین سره وکتل. د کتنې په لړ کې ښاغلي یاماماتو ویلي غواړي چې د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د شته حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د باور او اړیکو جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت د مطرحو رسنیو استازو خبریالانو او د رسنیو متخصصینو پلاوي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین الحاج شیر محمد عباس ستانکزي سره کتلي. ښاغلي ستانکزي صاحب د دوی پوښتنو ته د ځوابونو ترڅنګ ویلي د دواړو هیوادونو رسنۍ په ګډ تفاهم کولی شي چې حقایق درک کړي او د افغانستان رښتینی انځور د خپلو خلکو په ګډون د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت قونسلي چارو ریاست کې د قونسلي خدمتونو د مراجعینو لپاره د خدماتو سالون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مالی و اداري معین محترم مولوي رحمت الحق فوزیل د یاد سالون د رغونې په برخه کې د ټولو دخیلو لوریو څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه. د بهرنیو چارو وزارت کې چې څونه زموږ او ستاسو مسؤلین دي او خدمتونه کوي، هر مدیر ته، هر مامور ته، هر امیر ته، هر معاون ته، رئیس ته، معین ته، وزیر ته پکار چې څونه کولی شي چې خپل ملت ته په صحیح طریقه باندې خدمت وکړلی شي. خو الحمدلله په یو شی زه خوشحاله یم، ډاډه یم، هغه دا چې رهبري د اسلامي امارت د ولس خدمت ته ډېر متوجه ده.